بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د النحو الواضح درسونه مونږ ویله د مبادئ علم الاصول، عفوا بخښنه غواړم. په هغې کې مونږ هغه رسېدلي ولو هغه ما يتعلق بالنهي، د نهي متعلق درسونه هغه مونږ ویلي وله د اقسامو د خاص نه. ننني درس کې تا ته وایي په دې 21 نمبر صفحه کې ما يتعلق بالحقیقة والمجاز، یعنی هغه چې متعلق وي په حقیقت او مجاز باندې. د حقیقت او مجاز بحث مخکې مونږ کړی وو. حقیقت هغه چې ما وضع لمعنی، یعنی هغه چې د معینې معنا لپاره وي. مجاز هغه ته ویل کېږي چې تعلق یې د معنا سره وي. اول دی تا ته وایي ما دام امکن العمل بالمعنى الحقیقي. تا ته یو مقدمه ږدي ګوره چې کله که مجازي یعنی حقیقي معنا راله، په دې وخت کې بیا مجازي معنا ساقطېږي ورور. لکه دا حکم هم موږ دا ویلی و چې کله حقیقت مراد سي مجاز بیا دلته نه چلیږي. نو دی اول کې تا دا وایي ما دام امکن العمل بالمعنى الحقیقي، وایي چې څه وخته پورې هغه ممکنه وي عمل په معنی حقیقي سره سقط المعنى المجازي، په دې کې بیا معنی مجازي ساقطه ده. بیا دی په مثال کې ستاسو سره خلاصوي، وایي لأنه مستعار، ځکه دا معنی مجازي چې ده مستعاره ده یعنی امانته ده. والمستعار لا يزاحم الاصل، مستعار چې دی دا جنګ نشي کولی، ازدحام نشي جوړولی، خنډ نشي جوړولی و اصل ته، یعنی اصل هغه حقیقت دی، هغه مرادېږي. که قوله تعالی، که قول الله رب العالمین ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ګوره دې کې وایي محمول علی ما ینعقده، دا ایمان چې دی د عقد دا محمول دی په هغه څه باندې چې د هغه انعقاد وکېږي. وهو المنعقدة، هغه انعقاد یعنی تړل فقط. د 22 نمبر صفحه کې وایي لأنه حقیقة هذا اللفظ، وایي حقیقت د لفظ چې دی دون معنی العزم، سوا د معنی د عزم، یعنی په دې ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ګوره یعنی ستا چې څه قصد وي، کوم قسم چې تا کړی و بس هغه حمل په هغه قسم باندې دی. په دې کې بیا دا نه وایي چې یاره زما په دې کې قصد نه و، په دې قسم کې ما قصد نه و کړی. یا دی وایي حتی یشمل الغموس، یا یمین غموس تا د درواغو قسم ته یا د هغه اراده تا کړې وي. والمنعقد جمیعا، او دا رقم ټول قصدونه چې دي دا ټوله په دې حالت کې باطل دي. ولأنه مجاز، ځکه دا چې مجاز دي. والمجاز مجاز لا یزاحم الحقیقة، دا جنګ نشي کولی د حقیقت سره. یعنې په دې آیات کې د تا ته د مخکني دغه کې دا وویل چې ګوره چې کله هغه حقیقي معنا راله بیا معنی مجازي ساقط ده. اوس په د عقدتم الایمان کې دی مجازي معنا دا ده چې یو انسان اراده وکړي د یمین غموس یا د یمین لغو، نو دی وایي نه دا نه چلیږي، ځکه د حقیقي معنا د دې ذکر ده. نو کله چې حقیقت راشي نو په دې وخت کې مجاز هغه غورځي. بیا دی وایي انواع الحقیقة، 22 نمبر صفحه کې د حقیقت انواع ده ته وایي چې حقیقت څو قسمه دی. وایي الحقیقة على 3 انواع، حقیقت دا په 3 نوعې باندې دی، په 3 قسمه باندې دی. اول الحقیقة المتعذره، یو حقیقت متعذره دی. حقیقت متعذره هغه ته ویل کېږي هغه راوړل ممکنه نه وي، یعنی د هغه حقیقت هغه متعذره ګرځېدلی وي یعنی ناممکن وي. دویم حقیقت محجوره دی. حقیقت محجوره هغه ته ویل کېږي چې هغه راوړل ممکن وي خو هغه محجوره وي، هغه پرېښودل سوی وي. دریم چې دی هغه حقیقت مستعمله دی، د هغه مثالونه خو ډېر دي. نو اول حقیقت متعذره، حقیقت متعذره کمن حلفه، لکه څوک چې قسم وخوري لا یأکل من هذه الشجرة، دی به نه خوري د دغه درختې نه، او من هذه القدر یا قدر د دغه دیګ نه. اوس یو چا قسم وخوړی چې زه به د دې درختې نه نه خورم او یا به د دې قدر نه نه خورم، د دې دیګ نه، نو دا خو دا متعذره خبره دی. څوک درخت ته څوک نه خوري، د قسم په درخت سره کړی دا درخت به نه خورم. یا دا رقم قدر دی خو څوک نه خوري، دی خو اوسپنه ده، اوسپنه څنګه څوک خوري؟ نه، نو دا وایي متعذره حقیقت متعذره دی، یعنی دا ناممکنه دی، دا ناممکنه دی. متعذره حقیقتونه هم هغه ته ویل کېږي چې یو څوک قسم په داسې شیانو سره خوري چې هغه ناممکنه وي.
باجز کې وایي وحقیقة محجوره حقیقت محجوره کمن دی بیا وروسته د دې حکمونه بیانوي تا وحقیقة محجوره حقیقت محجوره کمن حلف لکه یو څوک چې قسم وکړي لا یضع قدمه فی دار فلان دی به د خپل قدم نه ږدي د فلاني په کور کې و دا حقیقت دا ښودل سوی حقیقت دی څنګه یاره دا مطلق قدم خو د مراد نه دی چې زه به دا قدم نه اخلم صرف به دا خپل چپړه د فلاني په کور کې نه ږدم نه دا حقیقت محجوره د اصل مطلب دا دی دا مجاز ته کې واړی د مجاز دا په هغه وخت دا مجاز ته ګرځي نو د مطلب دا وي چې یاره زه به د فلاني په کور کې اوسېږم نه یا زه به دا درختې څخه مراد ما هغه د درختې جسد نه دی بلکې هغه د درختې میوه ده یا د قدر د دې دیګ څخه زما مطلب دیګ نه دی چې اوس به بلکې څه پخ شوي هغه به نه پکې خورم جیم جیس کې دی وایي وحقیقت مستعمل حقیقت مستعمل حقیقت مستعمل لکه عام طور حقیقتونه استعمالیږي یعنې د یو معنا دپاره چې کوم لفظ وي هغه بعیني دغه دپاره وي نو د حقیقت وایي وامثلته کثیره دغه مثالونه ډېر دي احکامها احکام د دې حقیقت محظوره او متعذره او حقیقت محجوره وایي وفي القسمین اولین یصار الى المجاز بالاتفاق په اول دوه قسمونو کې یو حقیقت متعذره دی یعنې په مثالونو کې تا ته به ډېر د مثالونه راځي لکه یو څوک قسم وکړي یاره قسم بالله زه به دې فلاني مټر کې نه سپرېږم یا قسم بالله زه به دا قسم وخوري چې زه به دا درخته نه خورم نو د هر شي څخه ستا مراد هغه مجاز دی بلکې حقیقت درخته خو نو څوک نشي خوړلی یا موټر کې خو څوک عام موټر نه دی بلکې د هغه چې کوم چاته اراده وي یعنې موټر کې به ته ځې نه سفر به نه کوې داسې قسم خوړل نو فی القسمین الاولین یصار الى المجاز بالاتفاق په اول قسمونو کې دا مجاز ته ګرځي په اتفاق سره یعنې دا خبره د حقیقت څخه متعذره ده نو حقیقت چې متعذره نو مجاز ته راځي فیراد من الشجرة ثمرها د دې شجرې څخه د درختې څخه مراد میوه ده او ثمنها یا د هغه اثمان دي اثمان څخه دا مراد دی یا ثمن دا هم مراد کېدلی شي چې د هغې ګټه به زه نه خورم ومن القدر او د دې دیګ څخه مراد ما یحل فيه هغه چې په ده کې واقع دي یعنې څه شی چې په ده کې پخېږي دی به دا نه خوري په حقیقت محجوره کې وایي ومن وضع القدم مطلق الدخول او دی چې دا وایي زه به فلاني په کور کې قدم نه دا مطلق دخول مراد دی چې یعنې داخلېږم به نه ورته نو په دې کې ده تا ته وویل چې حقیقت متعذره محجوره دا مجاز ته ګرځي یعنې دې معنا مجازي ده باجوز کې وفي القسم الآخر په آخر قسم کې ان لم يكن لها مجاز متعرف که چیرې دې لره مجاز متعرف نه و یعنې مجاز متعرف دا مطلب چې د هغه معانی موجوده وله فالحقیقة اول یعنې که مجاز متعرف نه و یو پیژندل سوی مجاز نه و یعنې د هغه معنا معلومه نه و بیا خو په حقیقت سره عمل اولا دی فالحقیقة اولا بلا خلاف په دې کې حقیقت اولا دی بغیر د اختلاف نه چې په دې کې څه اختلاف شته هم نه بیا د جیم جیس کې درته وایي ولو کان لها مجاز متعرف که د دې لپاره مجاز متعرف وو فالحقیقة اولا عند ابي حنیفه بیا حقیقت اولا دی بنزد امام صاحب لکه دا مثلا د ذکر ګوره د یو شي دپاره مجاز متعرف شته که د دې لپاره مجاز متعرف وو نو بیا په دې وخت کې حقیقت اولا دی یعنې عمل به په حقیقت کې بیا وایي دروشتم نمبر صفحه کې والعمل بعموم المجاز اولا عند ابي یوسف و محمد او عمل کول په عام د مجاز سره لکه دی وروسته بیا مثال هم ذکر کوي یعنې په عام د مجاز سره عمل کول دا وایي دا د امام ابو یوسف صاحب او د امام محمد صاحب چې دې ته صاحبین وایي یعنې دوی په نیز باندې دا بهترینه خبره ده لکه اوس زه مثال درکړم خارجي مثال لکه اوس یو څوک قسم وخوري چې زه به مثلا غنم نه خورم اوس امام ابو حنیفه رحم الله وایي د دې غنم که چیرې ده د غنم خوله ته واچول ویې دی حنیس دی امام ابو یوسف صاحب وایي که چیرې دې څخه دا مراد نه ده بلکې دا عام مجاز به ورسره کېدی به دا غنم که چیرې ده اوړه کړله او بیا پاخه کړله بیا یې وخوړله هم مراد کېږي وایي ځکه چې د حقیقت معنا هم پکې راګرځي او د مجاز د عام مجاز به اخیستل کېږي او بیا امام یوسف صاحب امام ابو محمد صاحب دې ته صاحبین وایي او دا رقم امام محمد صاحب او امام ابو حنیفه صاحب دې ته طرفین وایي طرفین نه طرفین او واقعا تاسو اورېدلی چې طرفین به څه ورته وایي امام محمد صاحب ښایسته او بیا امام ابو حنیفه رحم الله ټول طرف ته کېنو نو بیا هغه طرف ته ورسره ناست په دې وجه طرفین او شیخین امام ابو یوسف صاحب امام ابو حنیفه رحم الله دې ته شیخین وایي لکه دا یو
دا اصطلاحات به تاسو اوریدلي. درویشتمه نمبر صفحه کې دریم دی ته وایي المجاز خلف عن الحقیقة. دا مجاز خلف دی د حقیقت څخه، یعنی وروسته دی. فی حق اللفظ، په حق د لفظ کې عند ابي حنیفه وعندهما خلف عن الحقیقة. دا دی بیا وایي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي مجاز وروسته دی د حقیقت څخه صرف لفظ کې. او دا رقم صاحبین بیا وایي، یا امام ابو یوسف صاحب امام محمد صاحب وایي یا وایي دا حقیقت چې دی مجاز چې دی دا خلف دی، یعنی وروسته دی د حقیقت څخه په حکم کې. بیا دی مثال بیانوي وایي مثلا یو چا یو مولا دی، د هغه یو مریی دی او هغه مریی د ده غلام دی، مثلا د ده نه په عمر کې زیات دی. اوس دې کس ورته وویل هذا ابني، د خپل غلام ته یې وویل دا زما بچی دی. اوس امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دا د ده څخه آزاد کېږي، ځکه چې صرف دا د ابن لفظ چې استعمال کړي دا د نه آزاد شو. او دا رقم صاحبین وایي نه دا د څخه نه آزاد کېږي، ځکه دا حقیقت یعنی دا مجاز به خلف د حقیقت په حکم د حکم ته به ګوري چې دا حکم څخه مراد د ده څه دي. نو دریم دی وایي المجاز خلف عن الحقیقة، مجاز خلف دی د حقیقت څخه فی حق اللفظ، په حق د لفظ کې عند ابي حنیفه په نزد امام ابو حنیفه رحمه الله وایي وعندهم په نزد یارانو خلف دا خلف دی عن الحقیقة د حقیقت فی حق الحکم، په حق د حکم کې. وایي فلو كانت الحقیقة ممکنه فی نفسها، که چیرې حقیقت ممکنه وي په نفس کې، مگر الا انه امتنع العمل بها لمانع، دا عمل چې منع کړی دی مانع د وجې دی. مانع د وجې دا دی چې څنګه دا ابن ستا مثلا یو کشر سړی دی هغه غلام نیولی، غلام ته د په عمر لوی دی او دی دا زما ابن دی، دا خو مانع دی، دا د بچی کیږي څنګه، ځکه دا د په عمر کې زیات دی. وایي امتنع العمل بها لمانع یصار الى المجاز، دا مجاز ته ګرځي. و الا صار الكلام لغوا، کې مجاز ته ونه ګرځي نو دا خبره بیا بې معنا خبره ده. دی وایي دا زما بچی دی خو دا د په عمر کې لوی دی. عندهما فنیز د یارانو باندې وعنده یصار، او فنیز د امام صاحب باندې دا ګرځي الى المجاز مجاز ته. و ان لم تكن الحقیقة ممکنه فی نفسها، قسم حقیقت ممکنه نه وي په نفس کې، یعنی حقیقت خو ممکن نه دی، ځکه دا حقیقت کېدلی نه شي ستا د مشر هغه دې ستا بچی وي. مثال د دې دا دی و اذا قال المولى که چیرې وویل یو سړي د عبد یو خپل غلام ته وهو اکبر سنا من هغه د نه لوی و په عمر کې هذا ابني، دا زما بچی دی. مثلا دا مولا او خپل غلام ته وویل دا زما بچی دی. نو دلته څه کېږي وایي لا یصار الى المجاز عندهما، دا نه ګرځي مجاز ته په نیز د یارانو باندې امام یوسف امام ابو محمد صاحب دا رقم امام ابو یوسف صاحب. ولې نه ګرځي؟ ویل استحالة الحقیقت، په دې ځای کې حقیقت مستحاله دی، ناممکنه دی، څنګه کېدلی شي ستا زوی دې ستا نه غټ. وعنده په نیز د امام ابو حنیفه صاحب یصار الى المجاز، مجاز ته ګرځي. وایي فیعتق العبد، هغه ګرځېږي آزاد، یعنی دا غلام آزاد ګرځي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نه 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 بس په دې کې صرف دا کم لفظ چې د یاد کې بس دا مجاز دی، د امرئ د ده نه آزاد سو. او یاران وایي نه دا به هغه وخت مجاز ته اړه، یعنی د حقیقت نه به وروسته په حق د حکم کې، حکم ته به دې ګوره که دا حکم د ده ممکن و صحیح ده او که نه نه کېږي. وایي څلرم بیا اسانه ده. څلرمه فایده کې تا ته وایي لا یراد المعنى الحقیقي والمجازي، وایي نه مرادېږي معنی حقیقي او مجازي دواړه، معنی دواړه من لفظ واحد في حالة واحدة، د یوه لفظ نه په یوه حال کې. قوله تعالی او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، الله رب العالمین فرمایي یا تاسو مسح کړئ خپل، و لمس خو دا مسح کول ته ویل کېږي. و د لمس معنا حقیقي معنا دا ده چې دا هغه یعنی جمع ده، مجازي معنا دا ده لمس بالید هم ورته کېږي، خپل زنانه په لاس سره مسح کړي. نو دی وایي نه دلته به حقیقي معنا کې مجازي معنا وګرځي. او لامستم مثلا لما اريد من الملامسه څه المعنى المجازي، معنا مجازي وهو المجاز جماع او جماع ده. وایي څه د دې مجازي معنا چې د جماع ده، لمس حقیقي معنا صرف مسح کول دي. وایي سقط اراده المعنى حقیقي، او په دې وخت کې به اراده معنا حقیقي به غورځي چې صرف لمس نه دی، لمس خو په دې آیات کې صرف لمس حقیقت معنا او دا صرف مسح کول دي. وایي دا مجازي معنا به مراد کېږي چې هغه جماع ده، لکه آیات کې هم دا معنا ده. وایي د دې څخه د مجازي حقیقي معنا چې د سقط اراده المعنى حقیقي وهو المس بالید، یعنی مسح بیت سره دا حقیقي معنا دا متاثره کېږي غورځي به، او حقیقي معنا به اخیستل کېږي، یعنی مجازي معنا به اخیستل کېږي چې هغه جماع ده. پنځم دی وایي لا بد وایي خامخا لاستعمال اللفظ في غیر ما وضع له،
وایي هغه لفظ چې ته مستعمله یې په غیر د ما وضع له، یعنی د بل څه دپاره یې وضع کوې من مناسبة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي. وایي مناسبت به د معنای حقیقي او د معنای مجازي سره وي، بیا به هغه لفظ ورته استعمالوي. که نه کې ورنه زه دا دیوال ته وایم یاره دا زمری دی، یا وزې ته وایم دا زمری ده، یا چیلي ته وایم دا زمری دی، نو دا خو کېږي نه، ځکه دا ممکنه نه ده. وایي که چیرې ته یو داسې لفظ استعمالوې چې د غیر موضوع له دپاره به وي، نو د دې حقیقي معنا او د مجازي معنا به څه ارتباط سره وي. کل اسد للرجل شجاع، وایي چې څوک د زمري استعمال، یاره دا پلانی سړی زمری دی، ټیک ده استعمالیږي ځکه دا په شجاعت کې یعنې په معنی مجازي کې سره یو رقم دي. نو د پنځمه فایده تا دا د وښول چې ګوره چې ته یو لفظ استعمالوې د یو بل چا دپاره یې وضع کوې، نو په دې کې شرط دا دی چې د دې معنی حقیقي او معنی مجازي لږ غوندې مناسبت به سره وي، یعنې جملې ته به مناسبت ورکوې، بیا په دغه وخت کې دا ګرځي، دا هغه وخت یعنې مناسبت چې سره وکړو بیا په دې وخت کې دا مناسبه جمله ګرځي. وبالله تعالی توفیق.